قسم پې خورمه اعلان یې کومه چې څو پورې زما په دې بدن کې سایي نو موږ به د الله سبحانه وتعالی توحید ښه په زور او شور سره بیانو. که څوک هم ټوکړې ټوکړې کوي، که څوک هم جیل ته اچوي، که څوک هم د ملک نه شړي، که څوک راله بچي وژني، که څوک مې قتل کوي، که څوک مې بېعزته کوي، که څوک بهتانونه لګوي، که څوک هر څه کوي، زه د هر څه ته تیار یم، خو دې ته نه یم تیار چې د الله سره دې په باچایي کې څوک شریک شي. دې ته نه یو تیار. سب څه خیال دی؟ داسې به ټول انشاءالله دې د چا سره موږ بیه نه شو کولی. د سید ستا بابا او ستا پیر او ستا مرید او ستا قبر او ستا ونه او ستا ګټه او ستا تعویض دی زما د الله سره شریک شي، په دې به بیه وکړو، په دې به دوستي وکړو، په دې به د یو بل سره مینه محبت کوو. دې خو موږ چا سره بیه نه شو کولی. هر ځای کې هېڅ خبره نه ده. که زموږ د ذات مسلې بله څه خبرې پای کې به راسره کوزوي شو، د توحید په مسله کې ده. لوی که بل اله وی دا نظام نه چلیدو، بل معبود وی نظام نه چلیدو بیا. خو اوس دا زموږ په دې ملکونو کې چې د قبرونو له روان او دې درګاهونو او دربارونو له روان، اوس یو کس روان دی بچی غواړي، بچی غواړي د قبر والا د خاورو د ډیري نه بچی غواړي، او الله د دې سړي په نصیب کې بچی نه یې لیکلی. زه تاسو اصله مثال در کوم. سبحان الله عما یصفون، الله پاک دی دې ټولو خبرونه چې د مشرکانو. خدای یو مثال دی. یو سړی ورغی د قبر والا نه بچی غواړي او وی دی د الله سره شریک دی، والعیاذ بالله. ځکه خو دې بچی غواړي، بچی ورکول خو د الله کار دی. چې کله ده ووایي چې د مخلوق یې ورکوي خو الله سره شریک کو که نه. اوس دې لاړ د دې قبر والا نه بچی غواړي او الله لیکلي دي په تقدیر کې چې بچی به نه وي. الله وایي که په حقیقت کې دا مخلوق ما سره شریک وي بیا دا نظام نه چلیدو، ځکه چې یو وایي زه بچی نه ورکوم او بل وایي زه ورکوم.